یم د سپرلی په تمه چې پاڼې بیا وکړمه د دیدنونو باران کله به بیا کیږي چې لږه سا واخلم چې هواګانې راوړي ستا د اوربل خوشبو تنې تنها ولاړ یم د عشق د غره په څوکه زه تندغرې ګلاب. یا السلام علیکم، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری صدیق افریدي د خپل پیج نه نیغ په نیغه مخاطب یم. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او خوشحاله به او په نیکو هیلو به مینوالو. په ننني پروګرام کې موږ سره ناستې کوي احساس افریدي. احساس افریدي زموږ ډېر خوږ ملګری دی. موږ سره 2 کاله سبق هم ویلی دی او موږ غوښتل احساس صاحب د ادبي لارې له تللی دی. موږ ویل چې دنه یو ښایسته غونډې کې پروګرام وکړو او تاسو ته معرفي کړو. احساس صاحب پروګرام کې ارته هرکلی وایو. ډیره زیاته مننه صدیق جانه چې تاسو راغلی په دې مطلب مصروفه وخت کې او بیا مونږ ته زمونږ په شان پیدا خلکو ته تاسو وخت ورکړو، مونږ سره مرکې جوګه وګرځولو. نو ستاسو زه ډیر زیات خوشحاله یم او ستاسو ډیر زیات ممنون هم یم چې راغلی او دا پروګرام ما سره را جوړ کړو. ډیر زیات خوشحاله شئ. ډیره مننه. او احساس صاحب داسې لنډ غونډې کې تعارف موږ مینوالو دپاره. زه خو ادبي نوم زما چې دی هغه احساس افریدی دی او په 1996 کې پیدا شوی یم او بس شعر و شاعري ده لرم. خیبر ایجنسۍ کې باړه خیبر ایجنسۍ تیرا کې پیدا شوی یم او تر اوسه پورې لګیا یو بس ادبي دنیا کې روان یو مخکې. ډېر ښه دی. او دا شانتې موږ ته پروګرام کې به پیله څه شریک کوئ؟ ډیره زیاته مننه صدیق جانه. دا یو غزل به زه ته ووایم. د غزل نه وړاندې یو څو شعره دي هغه به ووایم، بیا به یو کلام ووایم. شعرونه داسې دي چې زه اوس خبر شوم چې دا ټول په زمانه کې چل دی. زه اوس خبر شوم چې دا ټول په زمانه کې چل دی، دلته چې هر جاندار اوسیږي په هغه کې چل دی. او شعر دی چې هر څوک یاریږي د خپل سوري نه رڼا نه غواړي. هر څوک یاریږي د خپل سوري نه رڼا نه غواړي. دا خلک ځکه تیاره غواړي چې تیاره کې چل دی. مننه. او شعر دی چې جینې په سر چې لوپټه راکاږي حد کړي د ناز. جینۍ په سر چې لوپټه راکاږي حد کړي د ناز. ما په خپل ځان پسې راکاږي لوپټه کې چل دی. ډیره زیاته مننه. او دا غزل مطلع ده چې د خپلو ارمانونو جنازې وړم روان یم. د خپلو ارمانونو جنازې وړم روان یم. زه خپلو دښمنانو له تحفې وړم روان یم. مننه. او زه دلته د هر چا سترګو کې خلی وم نو ځکه زه دلته د هر چا سترګو کې خلی وم نو ځکه په ځان پسې جولې جولې خیرې وړم روان یم. مننه. او شعر دی چې امید مې د رڼا شته رڼاګانې به راوړمه. امید مې د رڼا شته رڼاګانې به راوړمه. په شا باندې چې تورې تورې شپې وړم روان یم. مننه. او شعر دی چې ما دلته پاکه مینه چې ستا وکړه دا مې حال شو. ما دلته پاکه مینه چې ستا وکړه دا مې حال شو. په تور د مینې تورې اوس جامې وړم روان یم. او شعر دی چې اشنا د اخري ارمان د حد په بام ولاړ یم. اشنا د اخري ارمان د حد په بام ولاړ یم. سکرات یم د زهر و جام تر خولې وړم روان یم. مننه. چې اشنا د اخري ارمان د حد په بام ولاړ یم. سقراط یم د زهر و جام تر خولې وړم روان یم. او صفا چې شي د هر قسمه بدعاتو نه احساسه. صفا چې شي د هر قسمه بدعاتو نه احساسه. خپل زړه مې په لاسو کې تر کعبې وړم روان یم. احساس ډېره ښکلې شاعري. نور داسې څه موږ مینوالو دپاره. ډیره زیاته مننه. یو غزل به ته بل ووایم او که بیا هم خوښه وي هغې نه بعد به زه یو نظم هم ووایم بیا ستاسو که خو اجازت وي. غزل داسې دی چې زه دې د هر چا نه رانغاړم ځان ته. زه دې د هر چا نه رانغاړم ځان ته. په دعاګانو کې دې غواړم ځان ته. او ما سره خپل سوري هم غاړه نه خوه. ما سره خپل سوري هم غاړه نه خوه. په داسې لارو باندې لاړم ځان ته.
او مننه. او شعر دی چې ستا ننګي خولې خولې را یاد شي، ستا ننګي خولې خولې را یاد شي چې د ګلونو پرخه تراړم ځان ته. مننه. او چې ستا په منطقه ژبه نه پوهېږم، ستا په منطقه ژبه نه پوهېږم، هره خبره دې زه ژباړم ځان ته. او غزل مقتادو چې د دیوالونو سره سر وهمه، د دیوالونو سره سر وهمه، احساس په ویر یم او جاړم ځان ته. ډېره مننه. صدیق جانه د نظم عنوان دی تندغرې ګلاب. او داسې دی چې تنې تنها ولاړ یم، تنې تنها ولاړ یم د عشق د غره په څوکه، تنې تنها ولاړ یم د عشق د غره په څوکه. ډېره موده تېره شوه د دیدنونو باران را باندې نه کېږي اوس، ډېره موده تېره شوه د دیدنونو باران را باندې نه کېږي اوس. د چا د زلفو وږمې هوا تر ما نه راوړي، په وحشتي ګټو کې، په طوفاني هوا کې، د هاړ په سرو غرمو کې، د جمي لویو شپو کې ښایست مې ودوړېدو، وجود مې وځبېدو. د چا د زلفو وږمې هوا تر ما نه راوړي، په وحشتي ګټو کې، په طوفاني هوا کې، د هاړ په سرو غرمو کې، د جمي لویو شپو کې ښایست مې ودوړېدو، وجود مې وځبېدو. یم د سپرلي په تمه چې پاڼې بیا وکړمه، د دیدنونو باران کله به بیا کېږي چې لږه ساه واخلم، چې هواګانې راوړي ستا د اوربل خوشبو. تنې تنها ولاړ یم د عشق د غره په څوکه، زه تندغرې ګلاب، زه تندغرې ګلاب. ډېره زیاته مننه. جی احساس صاحب، داسې اخري کې مینوالو نه اجازت غواړو، څه مینوالو ته څه ښه پیغام ورکوئ؟ ډیره زیاته مننه صدیق جانه چې تاسو راغلی. او زه ګورم چې په میډیا باندې او بیا فیسبوک باندې، یوټیوب باندې خلک د ادب نه علاوه نورې هم دغسې د خپرونې او دا څیزونه کوي. زه دې ته ډېر زیات په ښه نظر باندې ګورم او ستاسو هم ډېره زیاته مننه ادا کوم چې مونږ ته راغلی. او الله کامیابه کړي انشاءالله چې دغسې تاسو خپل اتلان او خپل ملګري دا خلکو سره معرفي کوئ، نو هغه بس تاسو ته د قدر، فخر او د هر شي ویاړ خبره ګرځي. نو الله دې تاسو ما کنډووي چې مونږ ته راغلی او زمونږ دا پښتنه مینه مو خلکو سره شریکه کړه. ډېر زیات خوشحاله شئ. مننه. ډېره مننه. مینوالو اوس تاسو نه اجازت غواړو تر بله خپرونه پورې ورکوئ. صدیق افریدي ته اجازت په لوی الله سپارم. والسلام.